خوشحاله و چې په پښتونخوا راډیو کې د ریاض غفور په دفتر کې ناست وو. دا دفتر د شعر د ادب په خوشبو باندې معطر دی. راشد خان راشد به پکې ناست دی. دا خو بله ښکلا ده. راشد د راتلو سره مې شپږ اته شعرونه داغلي دي او داسې خواره واره مې ویشتي دي. ایډورډ را سره ناست دی. مړه داسې خو خوشحاله شو. تا به ویله که چارباغي ته چې چمړه وښیې بالکل دومره. نو څه د خیال دی چې د باچاجي او دوه شعرونه ډالۍ کړم چې سهار سپین مخې غواړم ماښام سپین مخې غواړم او زه څه بلا انسان یم په هر ګام سپین مخې غواړم. افسرې سپین دی نو سهار سپین مخې غواړم ماښام سپین مخې غواړم زه څه بلا انسان یم په هر ګام سپین مخې غواړم. او زه ډېر حسن پرست یم دې نه لوی دلیل به څه وي. زه ډېر حسن پرست یم دې نه لوی دلیل به څه وي چې خپلې جنازې له هم امام سپین مخې غواړم. د باچاجي سره تا د عقیدت په توګه باندې دغه شعرونه وویل. د باچاجي سره زموږ مینه هم د کتو وړ ده. دا دوه شعرونه د هغه د راشده تا ته ډالۍ وي چې ما په یارانو کې په چا باندې چې ملا تړله. ما په یارانو کې په چا باندې چې ملا تړله هغو مې څټ نه راتاو شوې رسۍ لا تړله. ما په یارانو کې په چا باندې چې ملا تړله هغو مې څټ نه راتاو شوې رسۍ لا تړله. او دغه د امن سپین ګډوری خو به خود قتلېدو. دغه د امن سپین ګډوری خو به خود قتلېدو چې ورسره دې په موږي د جنګ بلا تړله. او زه چې د ژوند په زغل کې پاتې شوم نو دواړه خپې مې زه چې د ژوند په زغل کې پاتې شوم نو دواړه خپې مې یوه بادار راله تړله یو مولا تړله. او مونږ چې واړه وو درته یاد شي ما به خپله لمن مونږ چې واړه وو درته یاد شي ما به خپله لمن چې ستا لمن نه خلاصوله تا به بیا تړله. او زه صرف یو دوه درې شعرونه افغان ته ډالۍ کوم د جاوید شاه درمان چې ستا په کور کې به ډیوه وه زمانه بیا دې هم په خوله ګیله وه زمانه وه هواګانو به پرده اوچتوله هر یو کور ته دروازه وه زمانه وه او د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو وې. ستا په غاړه به لینده وه زمانه وه خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه خیراتي یوه جوړه مې وه په غاړه ځکه ما باندې اوږده وه زمانه وه. ما به مات لوښي درمانه د کور خرڅ کړو ما به مات لوښي درمانه د کور خرڅ کړو ستا په جیب کې به پیسه وه زمانه وه.